سلامونه قدرمنو تامر شبه زه شیرزاد مرکلی کوم. نن راسره د کرکټ لوبغاړي نه، نن راسره د کرکټ د برخې کوم تخنیکي کس نه، خو د کرکټ د برخې یو تن ځانګړی مینوال چې د ژوند لویه برخه یې کرکټ تور کړې ده او د ژوند لویه برخه د کرکټ ملاتړ تور کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کلونو راهیسې سپورټ کړی، د هغوی حمایت یې کړی وي. ښاغلی رضا خان کاکا راسره دی. رضا خان کاکا ډېر ښه راسئ. شیرزاد صاحب بخیر راغلی. سلام چې څنګه جوړ خو یې؟ جوړ یې په خیر یې. ښه دی. ښه جوړ یې. ډېره مننه. د کرکټ ملاتړ څنګه دې راپیل کړي، ولې دې راپیل کړي او څه وخت یې راپیل کړي؟ نو ما خو دا ډېره اوږده مسله به وي، که داسې تا خبرې کمې وي نو بیا لنډو کې لنډې کې چې ووایه. نو داسې وه چې موږ د افغانستان خلک به چې وه موږ خو هېڅ ټیم نه لرو. زه په اماراتو کې ټیکهدار وم. ما په 10,000 درهمو کنایت نه کړې ورځې. دا ما پیسې ګټلې. داسې خبر شوم چې د خوست والا او فاطمه احمد نه مې د هغه ته وویل چې هغه راغلی د افغانستان ټیم راغلی دی. چېرته دی چې پلانکي ځای کې دی. نو موږ خلک به ټول د ټولو خوله کې چې لوبې به شوې دي پاکستان د هندوستان دا لوبې به شوې دنه پاکستان ودرېده نه هندوستان ودرېده. جنګونه به وکړل، شرطونه به وکړه. نو ما به چې ته دا لیونی اوسه دغه وخت چې د پردیو لوبه ته موږ خپل نه وه، ما ته به خپله زړه کې داسې ارمان راغی، اوښکې مې په سترګو راتالې شوې دي. موږ خپل نشته، پردیو ته چکچکې ویو. داسې وشوه چې هغه روغله، بیا یې موټر سیرو شارجې ته، شارجې نه یوړم ابوظبي ته. نو دا ټیم هغه ولاکه ته معلومي چې څوام هغه و، خو دا 50 کال دی دمه پکې چې ما دا ټیم روغلی ولته لوبه موږ وګټله. لوبه موږ ګټله، ما سره وړو که بل هغه سره و. د بیرغ مې د موټرو کې چې کوي بیا به دغه عربیانو د موټرو په منځ کې به پورته وتلي وو، غورځي وه، چیشی وه، ښه وه، باد وه. نو دا به د خلکو دا لیوني دي مجنون دي چې هغه موږ ته د افغانستان یو ټیم جوړ شوی دی چې هغه د کرکټ د ورزش په کې دی چې ښه بس غریب شو ته بیا ونه وي پرېبېښو. نو بیا لوړو په دبۍ کې مړی سوب کتاب او څب د ستړیا ما چې خبرې ډېرې دي، اوږدې دي. اما دا 50 کال دی چې ما اول معرف ته او دویم سیتامې ته او درېیم ورزش ته. ورزش د افغانستان چې کومه کې دی کرکټ، یو کرکټ نه دی د افغانستان که فوټبال دی که سوک دی که لګت دی، خو چې د افغانستان نو ما به یو خوست هلته کې وویل چې افغانستان غږ به چې وکړی ما به په دغه کې وخته باندې جګ شو، خپل احساسات خاص د افغانستان هغه به چې وکړی غږ به وکړی مو. نو هر هغه چې هره لوبه چې د افغانستان نوم وخلي، د افغانستان نوم وچته وي، موږ ټول ملاتړي یو. بلکل. تاسو دا څوم کال و چې تاسو لومړی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبه د نږدې وکتله او کوم هېواد دوبۍ کې وه که یا بل ځای؟ په ابوظبي کې وه. اول ابوظبي ته راغلم. لوبه دا یو پټ تېره شوې ده، بل پټ نه غاټه هغه نه یې ځکه بېتلي مسله داسې وي چې پټې سترګې وي. تاریخ ولر نه یې وي، خو 50 کلونه په دا 50 کال اولینه ورځ چې روغلي موږ سره یو. زه په ټیکهدار وم، هغه کې په منډې زنګ وویل چې وینن ته مو چې انا مریض، زه مریض یم، زه میدان کې بیرغ مرپوه لوبغاړي مې تشویق کول. دغه څخه وروسته تاسو بیا هم دا راته وایي چې کومو هېوادونو ته، ډېرو هېوادونو ته به تللي یاست. مینوالو سره دا خبرې شریکه کړئ، کوم هېوادونو ته تللي، څو هېوادونو ته چې تاسو افغان ملي لوبډله حمایت یې ورکړی؟ موږ هندوستان ته ډېر وړو، څو وړو هندوستان ته وړو، اماراتو ته وړو. په اماراتو کې ولایتونه دي، شارجې، ابوظبي، دا ټولو ته وړو. دغو کې مو دا لوبې نږدې نه ننداره کړې دي، نږدې نه مو تشویق کړي دي. دا ټول لوبغاړي دغه موږ رئیس چې دی اوس میرویس د هغه لوبغاړی و. داسې نور لوبغاړي دلته زه وګورم دا شینوار نګاله څوک ډېر دغه تبلیغي چې دی څه نومېږي هغه موږ نوم یې راغی شی هغه لوبغاړی و چاته پټه ګیرې کاله، اوس تبلیغي دی، ښه غټ تبلیغي دی. ستاسو خوښي هلته د ملي لوبغاړو سره او د ملي لوبغاړو هغه یو بېسره احترام او د هغوی د خوا څخه سلوک څه ډول و؟ څومره مینه یې در کړې ده؟ دومره مینه وکړه، دومره مینه. ما په هغه ځای کې ما ته د ابوظبي سفیر و، په هغه کې د افغانستان سفیر و په ابوظبي کې. بیا هغه پلار ما ته یوه تقدیرنامه جوړه کړه الونګۍ ته کوم میدان کې چې هوټل کې به یا ټیکاله کړل، د خلکو به داسې سپورټ کول. د شمشاد تلویزیون والا به راغله، هغه به په هره کوټه کې په هر ځای کې به د لوبغاړو اشتهار ورکول. بیا ګلنظیر منګل شاعر و، ما ورته وویل چې تاسو راشئ لمبار یې سره یوه ډوډۍ کې زه چېرته ناست وم. بیا ته وویل چې روشه هغه دی چې روشه وایي زه خو شاعر یم، شعرونه لیکم، یلی نه شم چې د افغانستان ټیم جوړ شوی تا کې نه یایي معجزه به نه پرېږدم. داسې به ته یایي د افغانستان ټول هغه به د شعرونه به یایي، د لوبغاړو ته به یایي. دغه به خپله درېږي دغسې وشوه چې بیا راغله هلته شعرونه یې جوړ کړه، ښکلي ښکلي شعرونه یې وویل. نو بس ډېر زیات خوند یې وکړی. موږ د دې په اړه هم راته وایي تاسو چې کوم سفرونه کوئ دا یوازې خپل مصرف باندې کوئ که یا د کوم چا د خوا څخه مالي ملاتړ کوي؟ نه، موږ ته د کرکټ بورډ ورکوي. مخکې اول کې موږ وه داسې وه چې خامخا ټیمونه ضعیف وه، هغه وه. اوس خو شکر دی الحمدلله اوس د افغانستان د کرکټ بورډ ما سره ټول کومکونه هغه څه کې هغه عملیږي.
بهر ته چې شو هر څه سره وي خپل اغر کوي صبر کوي هر څه موټر کوي کوټار کوي خرڅار کوي ازګار څومره چې وي بس لوبغاړو سره په یو بل ډینګه کې په یو ځای کې موږ شو. د کرکټ د لوبې د حمایت او ملاتړ ترڅنګ تاسو ورځني چارې یا مخکې اوس کومې چارې مخکې بیولې؟ یوه چاره باندې پرې کړې رښتیا خبره چې وي ما چې غږ وکړي چې لوبه ده زه دغه پرون دلته راغلم بیا مستخانه چې ځان ورته ووایي دلته د اته ټیمه دي نو د جمعې پر ورځ که وخت پیدا کولی شي روشه د اته ټیمه چې دا نږدې نه تشویق په دا نږدې کلو کې دي دغې د اکاډمۍ نه لږ وریا دي د میدان وریا دي نو موږ په هر ځای کې ورځم په غرو په سامو کې په هر ځای کې په نن سبا په راغو کې افغانستان خلک ټول ورزش ته پته مینه لري موږ ته یایو په هغه ځای کې د خلک ډوډا شي خلک ورخطا نه شي چې ورزش چې دی د 400 د پوډر نه موږ ځوانان ساتي او کوي صحت یې برابر وي نو خلک خوشحاله وي فکر یې جوړ وي اول د تعلیم غږ پکو او دویم کې ورزش ورته یو ورزش په تاسو ورزش کې زه دا پوښتنه بیا هم کوم د کرکټ د ملاتړ ترڅنګ تاسو ورځنی چارې نور کوم بل کار مخته کوي ترسره کوي مثلا هیڅ شی باندې کړی هیڅ شی باندې کړی بل شي خالي بغا نه وته ان اساس د کورنۍ مسؤلیت تر ډیره پورې د کورنۍ چارې د خپل زامن لخوا خپل زمان خدي گزاره کیږي غاغره باندې غا داسې دي چې ټول گزاره کیږي الله رزق د خود خپل میدان پر ګدم نه په هر وخت کې بهر کې په داخل کې موږ میډیا وته بلته یو چې موږ غواړو چې موږ هر وخت د خپل د ټیم سره په یو ځای پاتې شو او خپل ټیم نږدې نه سپورټ کو چې د بریاوي افغانستان ته ما د پاکستان سره دغه چې هندوستان کې لوبې وي ما په 12 بجې د رادیوګانو د تلویزیون په غوار کړل بیانې ورکړي چې لوبه ګټو خو د زونه بنکو بالکل د دغه چې څنګه ته وایي تاسو په 12 بجې د لوبه خو 3 بجې شروع کیږي ما ته چې نه د افغانستان خلک زوکي خپا دي زوریدلې دي هغه ته چې پرځش د ما خبري و هغه په داو کې چې خدای افغانستان ته برابر کړي دغه څه وشو چې څلور لوبي موږ په کې وګټلې پاکستان ته موتی ورکړه نورو ته مو موتی ورکړه څلور لوبي موږ په ورلد کپ کې وګټلې بالکل تاسو په خپل اړه کوم معلومات ورکړي د موږ ته تاسو مثلا کوم ولایت اوسیدونکي یاست او درې سره په څنګ کې د څو مثلا زامن لري هغه کوم کار کوي ورزش چې فیصله وکړ کړی دی ورزش کار کوي ورزش په باغ کې دی خپل چارې مخته بیایي یا کوم بل برخه کې ما هر وخت چې میډیا پښتنو کې مانه په خارج کې نه وکی خارج زلال شمانه شل دیس رسنۍ گاډي یوال درته وایي چې بابا انګلیش دی ته نوش په انګلیش مو چې د معرف سمینه د مکتب د پاره د محصلینو پاره د ځوانانو لپاره نو هغه غاګ موریدل چې ما ته موضوع ته ما چې نوش په انګلیش انوش په انګلیش هغه شی او شباب بیا ته چې په اردو کې پښتو پیږي بیا ته وایي نو پیږي چې په اردو پیږي بیا اول درته وایي چې تا عمر څومره دی زه ورته چې ما اتیا کول عمر دی اتیا کول عمر باندې ما شپته دوه شپته درې شپته داسې بومه شو خو کې خو زه د نړیوال ته دمکا ورکوم چې د افغانستان یو غاګ وري چې د اتیا کول سپینګیر چې د خپل ټیم سپورټ کوي بالکل هغه دمکا وی دی ملک څخه چې ټیم کې بریا تر دغه خپل غاښ سره خپل بریا خپل وطن ته وړو نو کوم خبر نه وته کو چې امریکا داسې وینډوز کولې شل کو اتیا کول هغه چې د افغانستان اتیا کول سپینګیر خپل ټیم سپورټ کوي تاسو د کوم ولایت تاسو افغانستان زه د مون هر څه چې څنګه وته چې په موږ منطقه کې پاکستان کې څنګه وته د افغانستان خو تاسو میډیا چې موږ پښتنو کې بیا د خیر توې مسجد د افغانستان د ملي ټیم تشویق کوونکی حاجي رضا خان کاکا چې د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د نرګسي اوسیدونکو په کومنګالي دا راته وایي چې کوم هغه لوبو چې ډېر خوشي درکړل ډېره خوشي او کوم هغه لوبه چې ډېر ورڅخه پس دواړې ووایه په لوبو کې زه نه خفه کېږم په داسې نه خفه کېږم چې لوبه شکر دی الحمدلله افغانستان اوس کبوی کې موږ خال د منفي غما کې تبلیغونه د ما کې ما د غلي کې فیسبوک کې غمالي کې موږ که لوبه بوی کو میدان کې مو وي لوبه خامخا یو کاس ګټي یو دولت ګټي د شکر دی چې په نړۍ کې شمور شوي په هر ځای کې اول د افغانستان چې لوبه چا سره شي ټول خلک تبصرې پکې درې ورځې پنځه ورځې تبصرې پکې د افغانستان داسې لوبغاړي دی او مخته وروسته یې پوکي نو افغانستان شکر دی هغه بریاوې وروړي ولس د وایي ورسره دي زه ته ټایم تاسو بیا ډېر کله کله لګوي خو د ولس د وایي ورسره چې هر وخت لوبې ته شپې اوس خو د لوبې د شپې وشي ګیزر موضوع د جګ شي بیا څوک څمري نه نو دا وته کې چې خدای ته برابر کړي اوس د دوی لوبې ګټلې ان شاء الله چې خدای کې وی ورلد کپ ته نږدې کېږو چې ورلد کپ افغانستان ته راشي ان شاء الله خدای کول دا یوه پوښتنه بیا کوم چې کوم هغه لوبه اوس ته ډېره خوښي څرګنده کړې ډېر خوشحاله شئ چې افغانستان ګټلې موږ په شارجه کې وو نو هغه ټیم هغه نسي د کاناډا سره وکړي چا سره وو دا لوبه موږ هلته وه بیا یو بال پاتې دي څلور هغه رنځونه پاتې دي د خلک ووته چې والله افغانستان د موتې په حالت کې دی که نه نو ما سره یو هغه ته وویل چې بابا چې هغه ډریور و پېژندی ما سره راغی چې بابا خلطه ته شته مو چې څه یې کوې وایي د تا شوړۍ پکې واچوه د بیرغ پکې واچوه
ما چې والي دومره بیمانه زما ایمان کې کمزوري چې کاپي دې موږ مسلمان شکر دی الحمدلله ځان ته د ډالو والا به راستلي به دا دوبۍ کې په دا منطقو کې بیا ډېر شوقیان ټیم ډېر سپورټ کوي د الې نه برول دا د خوست خلک چې دي بیا ډېر مینهول دي د ننګرهار خلک دا به راغله بیا به د دم نوستو د 500 کسلګونو داسې ورش وړم چې ډول ووایه ډول خو پېژنې وایي ډول وایه ډول چې ووایه دا غورځش هغه لوست داسې کوي چې څوک شپور ګنهګار مه کوي کوم خو ډېر ټیم ورته دی 35 کاله چې لوست داسې کوي چې صبر وکړئ خیر چې دا بال یې ووایه بهر شي د میدان نیم خالي وغه بهر شي نو موږ د سترګو نه ما اوس اوښکې په سترګو کې راګډېږي اوښکې مې سترګو د ټولو خلکو د سترګو نه اوښکې هغه شوې بیا زنګونه خلکو وویل چې بابا ته چل شي ما ته چې زه په داسې میدان کې ګرځم دی به ونه ګټلی شي بیا ما بریتونه چړګۍ نه خوړه دومره پاکې وې ډېره مننه الله پاک چې په عزت لره ژوندی اوسې لنډ پیغام هغو مینهوالو ته چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله لوبه بایلي او د یو ډول ډېر احساساتي کېږي احساساتي او توهینامیز الفاظ کاروي هغوی ته لنډ پیغام کوه لنډ پیغام داسې دی چې فیسبوکو کې دغه مالي کې د ټوله نړۍ کې شي دنیوي کې شي ما د بل دولت په لوبغاړو سره کې دا یو شرم دی کرکټ څه شی دی ورزش څه شی دی چې ولایتونه ټولې د کندهار نه راغلی یم زه د پاکستان نه راغلی یم بل څه دغه د ورزش خدای برکت دی د ورزش برکت دی د خلکو سره ټولوي د منفي هغه د مالي کې په لوبغاړو سې ګټلی کېږي ګټل بایلل کېوي داسې نه چې دوړی وګټي دوړی چې وګټي چېرته به ځي خو یې به ګټي به بویه کوي دا هغه د ما کې نو موږ دا یایي چې دغه د 400 د پډرو نه د هر شي نه ځکه چې موږ لوبغاړي په ټیم کې ښه لوبغاړي په سم ولایتو په منطقو کې موږ لرو هغه چې بیل د وینه ټیسټ کې چې د ملي ټیم ته وینه ټیسټ کې چې سګرټ څکوي وي چارج کوي پډر کوي بیا په ټیم کې نه وخلي به دې چې دا خلک دغه نه ډاډه وکړي تعلیم دی وکړي تعلیم د افغانستان خلک پوتې خلک په نړۍ کې موږ پوتې یو زه مو د تعلیم جګړه سیمه ته وته چې په هندستان کې ماته وایي چې بابا انګلیش دا ته نو سپیک انګلیش بس دا مو دا وي او په پښتو څنګه نو څه پیغام دې سره وګاله وړي یو ورته وایي او پیغام دا پیغام دی ولس دی ټول مکتبونه دی وایي سبق دی وایي مشمون دی تربیت کوي دی هڅوي دی مستخان کې د تلویزیون ما کې نه وي هغه دی وکړي سبق دی پوهېږي چې موږ ټول موږ د افغانستان خلک د تعلیم ته ډېر ضرورت لري هغوی یې ژوندی اوسې چې د قیمتي وخت موږ ته راغلی ته د کندهار نه راغلی راځي چې موږ غږ ټولې نړۍ ته رسوي دنیا ته رسوي دا ډېر ژوندي خلک دی خدای مو کامیاب لره او ښه شپې ورځې درته غواړو ستاسو مننه چې مشته مو خوراک